زما نوم پاسکل دی. زه پوهیږم چې عیسویت او اسلام 90% د یو بل سره توافق لري او څه چې توپیر دی هغه د رب او پیغمبر ویل عیسی ته دی. نو په دې خاطر غواړم پوه شم څه شي زموږ ورور یوسف اسلام منلو ته وګرځوو او عیسویت یې پرېښود. زه غواړم په دې حقیقت ځان پوه کړم. په حقیقت کې دا هغه سوال دی چې په ځلونو پرې پوښتل شوی یم. ولې د عیسی پرېښود؟ ولې د انجیل ته شا کړه؟ ولې له خدایه وتښتېدې؟ ولې ترکستانو ته ولاړې؟ له دغو خلکو سره ما اورېدلې دا ډېر ځله. یا ولې اسلام ته ولاړې؟ دا پوښتنې راځي حتی د مسلمانانو لخوا. زما په اړه حقیقت دا دی د بل چا په اړه نه وایم، یوازې د خپل ځان په اړه وایم. زه د نوي دین په لټه کې نه وم. زه د عیسویت دعوت ته ډېر متحد وم. زه د عیسی سره مینه لرم او کله چې زه اسلام ته راغلم پوه شوم چې زه لا ډېره مینه ورسره لرم، ځکه اوس زه وایم عیسی علیه السلام. زه همدارنګه انجیل ته مې شا نه ده کړې. ما تیر کړل 2.5 کاله له انجیل سره په انګریزي، مصري، عبرو ژبه کې. زما په مخ کې و انجیل او په بله خوا کې قرآن په انګریزي کې، خو وروسته بیا عربي او سره پرتله کول مې او بالاخره یوه ورځ یو امام چې مسلمان و راغی او راته یې وویل شیخه ته دې ټول وخت له انجیل سره تیروي او پرتله کوي. ته پوهیږي که دومره وخت د قرآن د تفسیر لوستلو سره تیر کړي ته به یو عالم شي؟ ما ویل زه پوهیږم که یو څه نور وخت تیر کړم چې خپل کار لږ پالش او صاف کړم زه به ډاډه اوسم. زه پرته له شکه درته وایم که ته دلیل غواړې پرېږده پوه شم، موږ به یې درته راوړو. که ته دلیل نه غواړې نو پوښتنه مه کوه. واضح دلیل دا دی له یهودي عالمانو او ټولو د دوی د نشر شویو څخه، او زه کولی شم نوم واخلم د ډېرو کتابونو او همدا ډول د عیسویت د عالمانو څخه چې نور نه لري یوه کاپي. وګوره دې ته، دا آخرنۍ کاپي ده چې تېره میاشت راغلی، یوه میاشت مخکې په نومبر کې. ده ویلي موږ نه لرو یوه کاپي له کاپۍ څخه د اصلي انجیل هیڅ شی نه لرو. دا کس و بارت ایرم او دی د عیسویت ستر عالم دی په شیکاګو انجیل انسټیټیوټ کې، او ده به لکه ما ویل انجیل قطعا د خدای کلام دی، هیڅ غلطي نه لري. ده به ویل دغه او هغه تر هغه وخته چې وازمایي واقعي دستخط او زده کړي چې واقعا دا د څه لپاره دي. ځینو به ما ته درواغ ویل، او بیا کله چې ته ځې قرآن ته د عربي ژبې سره، صحیح قرآن چې هیڅ کله تغییر شوی نه دی په 1400 کلونو کې، او لولې په عربي ژبه کې او په معنا یې پوهېږي او ته وایې الله اکبر. په دې خاطر کله چې زه وم په لوستلو د دغو ټولو کې، زه په رښتینې توګه تاسو ټولو ته وایم، هر یو له تاسو عیسوي، یهودي او مسلمان، آیا دوی اورېدلي چې نشته هیڅ توپیر په تعلیم او پیغام د دغه دریو لویو ادیانو کې؟ هیڅ اختلاف نشته په انجیل کې او قرآن کې، مګر دا چې انجیل په خپله اختلاف ولري. څه چې زه درته وایم دا دی، ما غوښتل عیسی ته نږدې واوسم، ما غوښتل خدای ته نږدې واوسم، ما غوښتل چې بخښنې او نیکمرغۍ ته نږدې واوسم، او دا زما د ورځې بلې ورځې دعاګانې وي، تر څو چې یوه ورځ یو مسلمان سره مې وکتل او ما ویل دی به عیسویت ته راوګرځوم، او خپل ټول کوشش مې هم وکړ تر څو چې ده راته دا پخې خبرې وکړي. زه غواړم زما ویب سایټ په دې اړه وګورئ، yusufestes.com. له 3 میاشتو عیسویت ته تر بلنې وروسته ده راته وویل
زه به ولاړ شم ستاسو دین ته که هغه بهتر وي زموږ له دین څخه. ما ویل زه خو خراب شوم ځکه زه پوهېږم اوس د اسلام په اړه یو څه. په عیسویت کې ته 5 وخته لمونځ نه کوې، د روژې میاشتې روژه نه نیسې، ته حج لپاره پاکې خاورې ته نه ځې. خو ده وویل زه ستاسو دین ته درځم که بهتر وي زموږ د دین څخه، خو ته دلیل او اثبات راوړه. ما ویل څه دلیل؟ دین د دلیل په اړه نه دی، دین د ایمان په اړه دی. ده وویل هو، په اسلام کې موږ ایمان لرو، خو موږ دلیل هم لرو چې ملاتړ یې وکړي او تر شا یې ودرېږي. د دغه په هکله فکر وکړه. او بیا وروسته پرته له دې چې پوه شم تر خولې مې څه وځي، ما ویل په دې معنا چې ما ته وایي چې د مسلمان په حیث چې نشي ثابتولی چې خدای شته دی؟ سم د لاسه د ځواب راکړ. په دې معنا ته د عیسوي مبلغ په توګه نشي کولای دا ثابت کړي؟ زه هر هغه یوه ته چې غواړي په رښتیا پوه شي د زړه له تله نصیحت کوم چې د تلویزیون، ورځپاڼې، مجلې او غیر عادي خلکو د خبرو پروا مه کوئ. هر څه چې دوی د دې دین په اړه وایي یوازې ولاړ شه او قرآن ووایه د ځان لپاره. وګوره چې څه وایي او دعا وکړه. هغه چاته چې پیدا کړی حتی که ته عیسوي هم یې دعا وکړه د هغه خدای چې عیسی ورته دعا کړي ترې وغواړه چې هدایت درته وکړي، چې وګرځې عیسی ته نږدې لکه څنګه چې زه یم او وګوره چې څه کیږي.